ټول ته سلامونه. صادق صاحب، حاجي صاحب خالد، دغسې بسمیل صاحب، چکري صاحب او میاخیل صاحب راغلي دي. میاخیل صاحب له سعودي راغلی، که نه له مسافرۍ راغلی. خو دا نور مشران چې دي دا په وطن کې دي، څوک په څرخ کې اوسي، څوک په کابل کې. نو نن مو را پیدا کړي دلته چې دوی شعرونه راته ووایي. مجلس مو وکړ، موږ غوښتل چې دا شعرونه هم واورو، بیا مو ویل چې راځئ ثبت پې هم کړو چې نور دوستان یې هم وګوري. صادق صاحب، شروع به یې له تاسې څخه وکړو، یو شعر به په ترنم کې واورو. مننه لومړی خو د خوږو اورېدونکو ته سلامونه، او په دې سپینګرتوب کې او په دې شیخي کې مو په ترنم سپینګیره افغانۍ په زوړتوب ووایه نو د بېله خبره خیر دی. په انسان او په جهان باندې مین یم، زه د خدای په ستر دیوان باندې مین یم، تور د سترګو د زړه سر مو دی صادقه، په دې خړ افغانستان باندې مین یم. خدای خو دې نه کړي چې ایمان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. بیا په تڼیو ستنو تار څه کوو، بیا په تڼیو ستنو تار څه کوو، چې خپل تار تار څیرې ګریوان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. جنګ ته په کومه خوله څوک جنګ ته په کومه خوله څوک وایي، په یو وړه ګولۍ انسان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. په جبر زور چا پرزولی نه یو، په جبر زور چا پرزولی نه یو، خو پیسو ته هر میدان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. مریم و جلال هم جمال صادقا، مریم و جلال هم جمال صادقا، کدا ټپي او یا قربان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. خدای خو دې نه کړي چې ایمان وبایلو، دغه خوږ کور افغانستان وبایلو. ډېره ستا د غرو ستا د دغسې نه وایي.
ما دا تجربه کړې نه ده په دې سره صادق صاحب ته نوم خاطره به هم بسمیل صاحب د ترنم چې کړی وخت کې ملي تلویزیون کې وایي ښایسته 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 وطن ښایسته 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 وطن جانان 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 افغانستان ستا د غرو ستا د درو ستا د بیدیاو زه قربان 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 افغانستان دا خلکو وایي د ملایان د وطن سره مینه نه لري پېښور کې هم نه وځي له یاده خو بسمیل یې دومره ګران بسمیل صاحب هغه تازه شعر هم که راته ووایې چې تا وایي لا خپور نه دی هغه مخکې ویډیو کې اوس که یوه قطعه به وایم هسې کېدای شي مینه ناروا دی نه دا خو د غزل بیتاربل مې وي دا ځای ته راغی ښه چې دوه تنه خپل منځ کې لګیا دي چې بسمیل مین دی چې ښکلي وویني په زړه کې هېڅ هم تېر نه شي اوس ورته چې ښکلي وویني په زړه کې هېڅ هم تېر نه شي یا خو ناروغ دی او یا ګډ سره انسان نه دی او دوه تنه خپل منځ کې لګیا دي چې بسمیل مین دی کېدای شي دا خبر غیبت وي خو بهتان نه دی نه دی دا نوی غزل هم که لږ راووایې بسمیل صاحب چې دا دې کې یو بیت راښکېدی ده نو خیر. څلور بیته لیکلي مهرباني به یا بل سم غزل باید نه به تېر شمه زړه دی وایي تقوا ډېر ښه کار ده چې ملګرو خو زما پاتې ده تقوا تقوا ډېر ښه کار دی تقوا ډېر ښه کار دی ملګرو خو زما پاتې ده الله مې په سر کې د یو چا د عشق هوا پاتې ده او دومره یوازې شومه خوبه ته هم وتښتېدې دومره یوازې شومه خوبه ته هم وتښتېدې ټول رانه لاړل او فقط د زړه درزا پاتې ده او دا مې د مور د ژوند په وخت کې ویلي وو چې شمله به هسکه په سر وړم د ټول جهان په خلاف شمله به هسکه په سر وړم د ټول جهان په خلاف مور مې ژوندۍ ده پاچاهي مې په دنیا پاتې ده دلته یو بل بیت پسې خورا راښکېږي دا وروستي مقطع ته به راسم چې بسمیل مین دی هغه د سر مطلع خبر مې پوره کړې ده که داسې اوس نن سبا چې مسلمان یو سړی هغه کافي ده زینب المؤمنین عایشه نور مه پسېږي همدومره خبره د ورورۍ لپاره کافي ده بسمیل مین دی خو مؤمن دی راسې ولې زغم اوس د ایمان ساتل ورځې دي تقوا پاتې ده ډېره مننه